السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم دا د شیخ صاحب سردار ولی رحمه الله قبر دی او دلته قدرمندو د علم یو خزانه پرته ده او دا د خپل دور ابن کثیر او د خپل دور امام زهبي د خپل دور ابن قیم په ژوند باندې قدرمنو د علماو قدر وکړي او د علماو د علمونو نه فایدې واخلئ. داسې نه چې موږ تاسې په ژوند د علماو قدر ونه کړو، کله چې هغوی زموږ نه لاړ شي او د هغوی د علومو نه موږ تاسې بې برخې شو، بیا به وروسته افسوس کوو، بیا وروسته افسوس فایده نه رسوي. د دې وجې نه علما وایي درې ډلې چې دي دا د ځمکې په سر غوره ډلې دي. اولین جماعت چې غوره د انبیا علیهم السلام دي، د غوره انسانان دي، الله انتخاب کړي دي. دویمه ډله د نبي صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي رضی الله عنهم اجمعین. دریمه ډله دا علما دي، علما د انبیاو وارثان دي او د انبیاو دعوت همدوی مخکې وړي، همدوی د خلک د الله توحید ته رابلي، د نبي صلی الله علیه وسلم سنتو ته خلک رابلي. قدرمندو شیخ صاحب رحمه الله په خپلو دعاګانو کې هیڅ کله نه مه هېروئ. کله هم چې دعا کوئ، په دعا کې موږ به تاسې لکه څنګه چې په مال کې سخا کوو، په دعا کې به درته څوک یاد کړو، خاص کر داسې مشایخ چې غړي په ځوانۍ کې لاړ شي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه او شاګرد ابن عبدالهادي دغه تاریخ چې ما ولوس دا رایاد کړ، تقریبا هغه دا په یو سن کې سره تللی، دغه عمر هم ډېر کم و او ډېر په ځوانۍ کې هغه هم لاړه. الله تعالی دې ته جنتونه ورکړي او الله تعالی دې پې خاص رحم وکړي. انشاءالله تعالی مونږ چې څومره سوچ کوو حسن خاتمه وده ده، الله ښه خاتمه په دنیا کې ورنصیب کړې وه او څومره چې شاګردان دي، څومره چې مینهوال دي، څومره چې ملګري دي، دا ټول انشاءالله په دعا کې یادوي. بله خبر دا ده چې د یو مسلمان دپاره دا کافي ده چې هغه د دنیا نه رحلت وکړي او شاته خلکو کې ثنای حسن پاتې شي. هر څوک یې په ښه باندې یادوي، هر څوک یې صفت کوي، چې سړي کې مسکا و، سړي کې اخلاق و، سړي کې سخا و، سړي کې جود و، سړي سره علم و. د انسان دپاره دا بس دی چې څوک وفات شي د هغه دپاره دا ثنای حسن بس دی. حدیث نه معلومیږي انتم شهداء الله فی الارض.